څه د حالاتو لیونی کړم او څه تا لیونی ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی د قافله به اخر څنګه تر منزله رسي ملګري ټول اوتر اوتر دي او رهنما لیونی السلام علیکم السلام علیکم زما اواز کیدای شي دینه بغیر هم تاسو ته ښه درشي ملګرو وروڼو السلام علیکم الله دې وکړي چې روغ جوړ وای سلامت وای په هر ځای کې چې وای خدای تعالی مو سلامت لره خوشحاله و آباد اوسئ ستاسو ورور جان سکندر ستاسو مخامخ پیرزاده وروره وعلیکم سلام درته وایم او سلامت اوسئ زبیر احمد افریدی په خیر ویلکم کامران خان وعلیکم سلام په خیر وقاص خان وعلیکم سلام آسان خان ستا سلام ته وعلیکم سلام وایم یاسین خان ستړی مشهور بخت زاده خان ډیره زیاته مننه زبیر احمد افریدی ډیره زیاته مننه شاعر شریف الله وزیر مننه ورور کاشف خان روح الله خان لیاقت خان وعلیکم ستاسو سلامونه سلامت اوسئ مسافر اشنا ډیره زیاته مهرباني کوم یوسف شاه او عادل ارمان او سمی افریدی ستړي مه شئ ورونو سلامتی درته غواړم دوست محمد ډیره زیاته مننه کوم ایوب خان وایي چې आवाज کمزوری دی وروره یو ځل بیا کمنټ تازه کړه چې زما आवाज واقعي چې کمزوری دی او که نه سلامتی درته غواړم الله مو سلامت لره او زما خبرې تاسو ته په تیزه درځي او که نه چې زه لایف ویډیو درته دوباره شروع کړم نه پوهېږم زه نن در سره لایف یم یو څو خبرې به زه درته وکړم یو څو سوالونه به زه ستاسو واورم کوشش به کوو چې خپل منځ کې د جایزو او د خو جوابونه او د خو سوالونه یو بل نه وکړو سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کوم او صحیح محمد ایاز وزیرستانی وعلیکم السلام درته وایم شاهد خان په خیر راغلی وروره او حسن خیل په خیر راغلی محمد ظاهر وعلیکم السلام زاهب علي او دې نه علاوه چې کوم دی اظهار سواتی او شایان عاطف افریدی ستړي مه شئ وروره او هارون خان په خیر علیم ساجاد په خیر وروره آل پاکستان ویلی په خیر وروره محمد حسین ساحل او عابد الله اسحاق خان ماشاءالله نامونه مو ډېر زیات را روان دي ملګرو او بخښنه کوئ هر یو پسې به ونه رسېږو او که داسې نامونه صرف عالم نو کیدای شي چې موضوع بیا سرته رانه وړو وروره څنګه یې زه ښه یم وروره سلامت اوسئ روغ جوړ یم سلامتي درته غواړم او راځو خلیل خان او ایوب خان وایي لږه ګزاره یې وکړه صحیح ده وروره چې او رحمان اف ام اف که څه شی و وعلیکم سلام درته وایم حمید الرحمن په خیر وروره زه ښه یم وروره سلامتي درته غواړم کوشش وکړئ ملګرو څه سوال او جواب یې تاسو کمنټونو کې هم کولی شئ او انشاءالله تعالی کوشش کوم چې زه هم در سره خپلې موضوعګانې شریکې کړم دې نه مخکې کومې لایو ویډیوګانې او دې نه مخکې ویډیوګانې ما کړي دي صحیح ده ملګرو او دغې ویډیو نه دغې لایو ویډیو نه مخکې ما یوه ریکارډډ ویډیو تاسو ته پرته ده هغې ویډیو کې ما تاسو ته یو پیغام درکړی خصوصا هغو خلکو ته ما پیغام ورکړی چې د سوشل میډیا باندې دوی راځي او ډېرې نفرتونو خبرې کوي مسلمان سره په جنګ اړوي نو هغو ته مې هم جواب پکې ورکړی دی او نور نه غواړم چې په دې خبرو تاسو سره خبرې وکړم او زما مقصد صرف د مینې محبت او د اتفاق او د بل مسلمان خاطر ده الله مو سلامت لره خوشحاله و آباده اوسئ چې په هر ځای کې امین هنګار پی ټی آی وعلیکم السلام درته وایم په خیر وروره ستړی مه شئ یونس خان وعلیکم السلام په خیر زاهد خان زه ښه یم وروره سلامتي درته غواړم ډېره زیاته مهرباني مستمیر خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو بیا وایئ چې زما کمنټ نه وایئ زما کمنټ نه وایئ نو ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم او الله روغ جوړ لره سلامت اوسئ هر غم او تکلیف چې لرئ الله تعالی یې درنه اخوا کړي الهي امین کې دې نه علاوه کمنټ کې تاسو سوال هم کولی شئ صحیح او انشاءالله تعالی زه به کوم او ماریوا وعلیکم السلام درته وایم مشتاق ولی وعلیکم السلام شاهد بنگش وعلیکم السلام مدثر اقبال وعلیکم السلام په خیر وروره شیرین افریدی
چودھری نزاکت په خیر وره، ګل غمی افریدي په خیر وره، او زاهد خان په خیر وره. سلامتی درته غواړم، ډېره زیاته مننه کوم. زه صرف په دې لایو ویډیو کې یو څو خبرې کول غواړم ملګرو. صحیح ملګرو ورونو، خبرې زه تاسو ته کول غواړم چې دا څوک زما ویډیو ګورئ، او خلکو ته نه چې څوک زما ویډیو نه ګورئ. صرف تاسو ته خبرې کوم چې که تاسو کې دغه عمل او دغه خوی او دا خاصیت وي، نو ملګرو لږ خپل ګریوان کې په کار دی وګورو چې دا په کار دی ونه کړو نن نه بعد. صحیح د هر وخت سره هر خوی او هر عادت بدلیدای شي، خو که موږ تاسو وغواړو چې بدل یې کړو، بېشکه چې بدلیدای شي، بالکل بدلیدلی شي. هر خوی بدلیدلی شي، یو ښه عادت هر یو بد عادت بدلیدلی شي په یو ښه عادت باندې. صحیح ملګرو، بهرحال څه غلطیانې درکې ګورم بعضې ورونو کې چې زه حیران پاتې یم. یو ورځ ما سره په خپل فیسبوک کې خپل ملګري ایډ دی، خپل ملګري را سره ایډ دی. خیر هغه ملګري ته تر اوسه پورې ما میسج نه دی کړی. انشاءالله تعالی نن و سبا به خامخا هغه سره دغه موضوع چېړم. زما په فیسبوک کې زما ډېر ښکلي ملګري راغلي دي. ډېر لږ ملګري په فیسبوک کې را سره دي، 80-100 نفر به وي، خو ډېر ښه ملګري دي. الله تعالی دې عزت وکړي. خو دا یو ملګری پکې داسې لږ وران وختلو، هغه دغه شان ته چې زه ورباندې ډېر زیات ګران یم. یو ورځ ما ورسره خبرې وکړلې، نو په خپل فیسبوک کې خپل خبرې شیر کړې وې چې نن مې د زړه ارمان پوره شو چې سکندر سره زما خبرې وشو. یعنې ډېره زیاته مینه را سره کوله. نو هغه ورور ډېر په ادب کې، ډېر په انسانیت، ډېر ښکلي اخلاق لري. یو ورځ یو په دې فیسبوک کې به تاسو ته پته وي، د فیسبوک کې د دې ویډیو سنټر خپل یو ځای راشي، بټن آپشن باندې کلیک کړئ، نو هره ویډیو ښایي، داسې اړوئ بله ویډیو راځي، اړوئ بله ویډیو راځي. نو په دې ټایم کې یوه ویډیو راغله چې یوه ښځه وه، پښتنه ښځه وه چې ډېرې سپکې خبرې یې کولې. داسې ښځې په کار دی موږ او تاسو په قومونو پسې ونه تړو، او د داسې قومونو منځ کې ډېره زیاته هغه وي، بېشکه داسې قومونو منځ کې خامخا بدنصیبي وي، بدقسمتي وي چې په داسې قوم کې داسې بنده راوځي. خو زه فکر نه کوم چې دا بنده دی همدغه قوم نه دی. نو دغسې یوه سپکه ښځه، پښتنه ښځه، او عمر یم د یوې مور په ځای، چې هغه بېهویه او هغه بېهوده او هغه بېادبه خبرې، هغه بېادبې کنځاګانې چې ما صرف دا ویډیو واړوله نو د دې کنځاوې شروع شولې. نو توبه مې وویستله چې د دې خبرو ته به څوک غوږ نیسي. نو دا یو ورور وایي چې تا خو هغه ورځ قسمونه اخیستل چې دا کرونا وایرس ګرده دروغ دی. الکوزی صاحب، کرونا وایرس ما چرته هم نه دی ویلي چې دا حقیقت دی. صحیح ده وروره، زما قسم اوسه پورې په ځای دی. دا کرونا وایرس مکمل دروغ دی، مکمل د سیاست یو گیم دی او چاینا اکانومیک تباه کول دی. صحیح. او کوم مسلمان چې په دې باندې عقیده لري هغه ته زه بې ایمانه وایم، که هغه مفتي دی، که هغه عالم دی، او که هغه ته، او که هغه ستا پلار دی، او که هغه ستا نیکه دی، او که هغه ستا خاندان کې داسې بل څوک دی، او که هغه زما نیکه دی، او که هغه زما پلار دی، او که هغه هر څوک دی چې په دې کرونا باندې یقین لري چې دا شته، نو زه هغه ته وایم چې بې ایمانه. صحیح. اوس هم په دې خبره باندې رټ کلک ولاړ یم. صحیح. چې راځي نو ما ته دې راشي. په دې کرنټینا کې ټول یورپ باندې پابندي، هر ځای کې هر سړی پټ. صحیح. دا سکندر همیشه ګرځي، خلاصه خوله ګرځي، خلاصه پوزه ګرځي. صحیح. نو چې راځي ما ته دې راشي، ځکه چې زه د الله بنده یم. پوره مې یقین ده چې الله تعالی یو څه عذاب نازل کړي په بې ایمانه باندې او په کافرو باندې. په مسلمان باندې الله تعالی عذاب نه نازلوي. زه ځان ته الحمدلله مسلمان وایم او ایماندار وایم. ان شاء الله تعالی دغه عذاب به ان شاء الله تعالی چې دی الله په دې بنده باندې کله هم نه راځي چې ځان ته وایي چې زه ایماندار یم. صحیح. دا زما قسم په ځای دی. صحیح وروره، په دواړو غوږونو دا خبره واورېدله. صحیح. ریکارډ یې وساته چې سکندر به کله هم یقین ونه کړي چې دا حقیقت کې شته. مهرباني. نو هغه ښځې ډېره زیاته هغه کوله، ډېرې بدې کنځاګانې کولې، حتی هغه بېهوده کنځاګانې چې ډېرو زیاتو پښتانو په دې چې هلته مې چې څومره لایکونه او کمنټونه لیدل، ټولو پښتانو ورته کړي. ټولو پښتانو. کله هم د پنجابي کمنټ ما پکې ونه لیدلو، او نه مې د کافر کمنټ پکې ولیدل. او ټول پښتانه یې فالو کوئ،
ټول پښتانه نه بلکې 80% پښتانه د هغې ویډیو ګورئ او د هغې خبرو ته او د هغې کنځاګانو تاسو غوږ نیولی او تاسو بیا وایئ چې نه مونږ خو بده راځي، مونږ خو ورته بد لیکو، او په بدو کې هم تاسو سپورټ کوئ کنه، یا خو په ښې کې سپورټ کوئ او یا په بدو کې سپورټ کوئ. د دې مطلب چې سپورټر یې، د دې مطلب چې سپورټر یې، ته چې کمنټ بد انسان ته کوي نو بدو کې سپورټ ورکوي، د دې مطلب نو یو سپورټر خو یې کنه، یا په بدو کې سپورټر یې او یا په ښه کې سپورټر یې. نو ته په بدو کې سپورټر یې ځکه چې ته ورته کنځلې کوي، نو ته په بدو کې سپورټر د هغه په څه هغه خامخا کنځلې کوي، هغه خدای کنځل ماره چې ته ورسره کنځلې کوي. ستاسو مجلس ډېر مزیدار روان دی، د اجړاګانو په شان دی. اجړاګان بد کارونه کوي، خلکو وادونو ته ورځي او خلکو وادونو ته ورځي، هلته ګډېږي را ګډېږي صحیح، او دوی وایي چې مونږ ښه کار کوو. صحیح ملګرو همداسې ښه سلامتي درته غواړم. نو هغه زما د فیسبوک ملګری نو فورا ناڅاپه چې ګورم زما د فیسبوک ملګری دی چې هغه ما ته وایي چې په خپل فیسبوک کې خبرې شیر کړې چې نن مې سکندر سره خبرې وشولې، لوی ارمان مې پوره شو. نو زما ورباندې دومره یقین و، دومره خوږ را باندې لګېدل. نو چې ګورم هغې ښځې ته د کمنټ پاس کړی دی او ورته وایي چې ستا لور داسې وکړه، هغه بېهوده سپکه کنځلې کړې چې اک تک پاتې شوم. ما مه خرابېږې دا خو مې چیله ته هم راګیر کړې. نو دا د کنځلې نه ما سکرین شاټ اخیستی چې سبا دی ما ته منکر نه شي، خامخا په میسنجر ورسره خبرې کوم چې هلکه ته هم داسې بېهوده او بې لفظه انسان یې، تاسو په خولو کې څنګه داسې کنځلې راځي. زه پښتون انسان زه دغه پوښتنه کوم، یو پښتون نه دغه پوښتنه کوم، ځان ته چې پښتون وایي او ځان ته مسلمان وایي صحیح. تاسو نه زه دغه کنځله پوښتنه کوم چې تاسو زنانو ته ولې تېرېږئ؟ تاسو ما ته دا جواب راکړئ. هغو زنانو ته چې هغه په کور کې په عزت ټیکری په سر کړی دی، همدغه ستاسو غیرت دی. دا غیرت دغې ته وایي، دغې ته غیرت وایي چې تاسو زنانو ته تېر شئ. چېرته نر سره سینه په سینه مخامخ کېدلی شئ؟ زما ادرس خو ټولو خلکو ته معلوم دی، ټولو خلکو ته. رومر شتراسې 4 او کور نمبر د کور دروازه 4600 د ویلز کوډ او ویلز زما سیټي. خو که ځان ته توریالي وایه چې زه غلط یم، نو دا 2-3 میاشتو کې خو کوم توریالی ما ونه لیدلو چې ما پسې راغلی وي. خو دا سوال درنه دغه کوم چې تاسو زنانو ته ولې تېرېږئ؟ چې تاسو نر ته نشئ مخامخ کېدلی، تاسو زنانو ته ولې تېرېږئ؟ تاسو د مور او پلار تربیت دغه دی چې پوچې او سپکې وایه، میندو ته تېرېږئ، خویندو ته تېرېږئ. همدا ستاسو غیرت دی. که دا ستاسو غیرت وي، که دې ته تاسو غیرت وایه، مور ته خور ته تېرېږئ، نو د دې مطلب چې ستا مور او خور به څومره کنځل کېږي. خو اصلا کې شرم در کې نشته. غیرت خو دې ته نه وایي، غیرت خو نرتوب ته وایي، غیرت خو هغې ته وایي چې نر ته سینه په سینه مخامخ شي، او چې نه مخامخ کېدلی نه شي نو بیا صبر نه کار واخلي. دې ته نارینه وایي او دې ته مسلمان وایي او دې ته غیرتي انسان وایي او دې ته بیا پښتون وایي. پښتون ټولو کې آخر دی، اول مسلمان دی، بیا غیرتي دی، او بیا پښتون څه شی دی؟ پښتو خو یوه ژبه دی، عام ژبه دی، پنجابي هم یوه ژبه ده. هر قوم کې غیرتي خلک شته، هر قوم کې بزدله خلک شته. دا خو نه چې پښتانه ستوري د اسمان دي. نن سبا خو چې په قومونو کې ګورو پښتانو نه سپک خلک نور شته نه. دا خو تاسو پوره په کار دی ومنئ. پښتانو نه خو سپک خلک په دې قومونو کې نور علاوه په دې ټولو قومونو نه پرې چې هر قوم په ترقۍ باندې روان دی، هر قوم تعلیم یافته شول، د هر قوم کاروبارونه روان دي، د هر قوم خلک چې کوم دی ډېر په ترقۍ روان دي، اوچت روان دي. او پښتانه چې ګورو در بدر روان دي، پښتانه چې ګورو غر کو بر روان دي. همدغسې ده. او پښتنو ته ګوره، بیا پښتانه څه کوي؟ پښتون سره جنګېږي، پښتون د پښتون دښمن دی، پښتون د پښتون سره په کنځلو دی، او پښتون ته خپل قوم یادوي چې ستا ملک داسې کوم او ستا ملک داسې کوم، ستا ملک خلک دغسې دي، ستا ملک خلک اجړاګان دي، ستا ملک خلک پلانکي اولاد دی، ستا ملک خلک پلانکي اولاد دی. دا ستاسو غیرت دی، دغه ستاسو غیرتونه دي. دې ته تاسو پښتو وایه. دغه ستاسو تعلیم یافته هغه لاره ده چې تاسو حاصله کړې ده چې تاسو ځانو ته بیا وایه چې زه هوښیار یم. د یو هوښیار انسان دغه ادبیات دي.
د یو چاته چې مور او پلار ښه تربیت ورکړی وي او په ښه تربیت یې رالوی کړی وي هغه دغه شانتې انسان وي. ها یو خولې نه چې انسان پوچ وي او خولې سپکه وي د سپي په شانتې ټغېږي صرفه او وایي چې کاروان تېرېږي او سپي ټغېږي. ها نو د پوچ انسان ته خو څوک دا نشي ویلی چې ته دروند انسان خو پوچ انسان ته کنځلمار ته هر یو دروند انسان دغه فکر کوي چې خو یو سپی دی ورور یو سپی دی. یو ډاکټر صاحب راته کوټې نه میسج کړی او پرې پیج ډېره زبردسته خبره یې وکړه. وایي سکندر صاحب وایي ستا ډېرې زیاتې ویډیوګانې ګورم او الحمدلله وایم په دې خبره ما ته ډېر درانده خلک میسجونه کوي او ډېر درانده خلک راته ډېرې درندې خبرې کوي. یقین مو وشه چې شکر الحمدلله وباسم په دې خبرې سره حقیقت درته وایم. وایي ډېر زیات پوزیټیو انسان او الحمدلله واقعي چې ډېر زیات پوزیټیو الحمدلله زه چاته په غلط کلام فکر نه کوم. خو راته ویلي وایي ستا یوې ویډیو کې ویلي وایي زما طرف نه واقعي چې همدغه پیغام ټولو پښتنو ته او که دې خوا دي که هغې خوا دي چې که تاسې واقعي دومره غیرتي خلک یای او واقعي دومره تکړه یای او واقعي دومره د تورې والا خلک یای چې یو بل ته مو دښمنان ویلي دي بل خو سره اخوا دې خوا دښمن ګوری نه چرچا پیره نه دې خوا نه هغې خوا هېڅ درته پته نه لګېږي چې خی طرف ته مې دښمن پروت دی او د دښمن په غېږه کې پروت یم دا خو درته پته نه لګي په دې خو در باندې سترګې داسې راپټې دي د خیره سره ګمراه چې وایي چې ګمراه انسان ګمراه خلک یو که نه هغه دښمن خو سره ګورو نه چې په ګېډه کې ورکې پراته یو او مګر هم صرف یو بل ته مو ډېره ښه ګوته نیولې ده پښتون ته ګوته نیولې ده چې دا تورخم نه چې اخوا ته پښتانه دي وایي دا زما اصلي دښمنان دي او دا تورخم نه چې دې خوا ته پښتانه دي وایي دا اصلي زما دښمنان دي او بیا بلې چغې ته یې وګورئ د دغو کمکلانو کمکلان به څنګه درته نه وایم او د دغو کمکلانو دویمې چغې ته وګورئ او دویمه چغې بیا څه شی دی وایي لر او بر یو افغان زه خو انسان خو دلته کنفیوز شي که نه اک تک پاتې شي چې لر او بر یو افغان هم وایه او بیا منځ کې تورخم در کې پروت دی او تورخم نه دې خوا ته چې قدم راواړوي نو بیا ورته وایي چې ستا راټول داسې خلک یو بل ته بیا پیغورونه ورکوئ او چې قدم دې خوا ته راواړوي بیا یو بل ته پیغورونه ورکوئ. تاسو خو چېرته د انسانیت خبرې ما ونه لیدلې نه مې ستاسو د انسانیت ویډیوګانې ولیدلې چې ویلي مې چې و پښتنو و تورخم نه دې خوا پښتنو مونږ تاسې ته سلام کوو. ستاسو مو داسې ویډیوګانې ونه لیدلې چې ویلي مې چې و تورخم نه اخوا ته پښتنو مونږ تاسې ته سلام کوو. تاسو زمونږ خپل پښتانه یې مونږ او تاسو په کار د مینه او محبت قایم کو دا خبرې خو تاسې نه کوئ او چې یو مخ مو ګورو نو یو بل ته دښمنان ناست دی د سپیو په شانتې سټ ټغار نور حقیقت کې ستاسو کوم اکشن مونږ نه ګورو. ډاکټر صاحب خبره وایي سکندر یو ویډیو کې ډېره زبردسته خبره کړې وه او دغه غیرتي خلکو ته همیشه دغه وایه چې که دومره غیرت در کوي نو د تورخم نه یو قدم تاسو خو دې خوا واړوئ په نفرت سره او یا یو قدم تورخم نه اخوا ته واړوئ په نفرت سره ستاسو غیرت به سکندر بیا ګوري او دا غیرت نه چې د 15 انچه سکرین کې را ناست یې او د سپیو په شان دی ټغه ځانونه مو وشرمول دا ستاسو حیثیت دی دا ستاسو اوقات دی دا ستاسو غیرت دی واقعي دې ته تاسو غیرت وایه او په دې غیرت باندې او په دې سکرین باندې تاسو هغه لوی لوی وطنونه ګټئ خندا در پسې راکېږي د غټو خلکو د درندو خلکو در پسې غټه خندا راکېږي او هغه خلک ستاسې ویډیوګانې ګوري هم نه ځکه یې نه ګوري چې د هغوی تاسو ته یو مثال درکوي وایي کاروان تیریږي او سپي ټغېږي کاروان وایي تیریږي او سپي ټغېږي هغوی تاسو ته دغه مثال درکوي ځکه چې ځانونه مو په زوره سپي جوړ کړي خبرې 15 انچه سکرین کې را ناست دی او ټغه د خیر خبره خو مو خولې نه ووځي د اتفاق خبره خو مو خولې نه ووځي د مینې محبت خبره خو مو د خولې نه ووځي مګر هم د سپیو په شانتې د شیطان ملګرتیا کوئ او د شیطان ستاسو د خوله د سپیو جوړه کړې ده او بس ټغه نور چرچا پیره چې څومره دښمنانو کې راګیر یو هغې نه خو مو سترګې داسې پټې کړې وایي چې هغه خو مونږ ته فایدې راکوي او مګر هم پښتون ته جوړ دی چې دې خوا مو د سپي په شانتې ورټغېږي او هغې خوا هم ورته د سپي په شانتې ورټغېږي دې ته څه وایي دې ته وایي چې جاهلان د نورو قومونو والا خلک هم داسې دغه شانته افغانستان کې خو صرف پښتانه نه دي
د هزاره قوم ته به راشو، د تاجک قوم ته به راشو. د هزاره او تاجکانو هم دغه شانته ویډیوګانې شروع کړي دي چې وایي چې پښتانه زمونږ دښمنان دي او دا داسې بې ادبه خلک دي. زه خو چې فکر کوم یورپ کې خو چې زه هزاره او تاجک خلک ګورم غټې غټې مغازې یې جوړې کړي دي، کاروبارونه یې خلاص کړي دي. والله قسم ده داسې خاموش دي، خاموش داسې خاموش دي او شپه ورځ لګیا دي، کورسونه کوي، ژبې زده کوي، تعلیمونو کې لګیا دي. همدا هزاره خلک، همدا تاجک خلک، او په خدای چې خپل خپل کاروبارونه شروع کړي دي. او پښتون سړی ته راشه، پښتون به په هوټل کې لوښي مینځي، پښتون به د یو چا په کور کې سپی مینځي. پښتون د زیاتو پښتنو کارونه په یورپ کې صرف پر هوټلونو کې او پر رستورانټونو کې به نوکران وي. یا به رستورانټ صفا کوي، یا به دیګ ته ولاړ وي، کاسه پکې چمچه پکې وهي راوهي، او یا به په هوټل کې لوښي مینځي. د زیاتو پښتنو دغه انجام دی په یورپ کې. بیا او هزاره تاجکو ته راشه چې غټې غټې مغازې یې خلاصې کړي دي، مارکیټونه یې خلاص کړي دي. پنجابیانو ته به راشم درته، پنجابیانو ته تاسو یورپ کې راشئ، سلام به ورته وکړئ. ټول غټ غټ کارونه یې پنجابیانو په لاس کې دي، غټ غټ دکانونه، غټ غټ سوپر مارکیټونه یې کولاو کړي دي. او که دې خوا پښتانه دي او که هغې خوا پښتانه دي، راشئ یورپ کې وګورئ، ټول مزدورۍ کوي، وړې وړې مزدورۍ 1500 1400 1300 یورو ته دغه ناست دي. او سهار وختي به ځي. او د زیاتو پښتنو کارونه په یورپ کې د هوټل کار دی، د رستورانټ کار دی. یا به پیزا ډیلیوري کوي، یا په هوټل کې لوښي وینځي، یا په هوټل کې چمچې ته ولاړ وي بیچاره، ډیشونه به پخوي، او یا به ویټر جاب کوي، ویټرینګ به کوي، او یا به پکې لوښي وینځي. دا پښتانه بیا چې 5 انچه سکرین ته راکېني که نه، نو بیا چې ګورئ چې دا خو بادشاه دی. او دا پښتون چې بیا په ټیک ټاک کې ګورئ که نه، ټیک ټاک کې خو د ده بل مخ دی. ټیک ټاک کې د ده حیثیت چې وګورئ، یا الله نو، یا به وایي چې د پی ایم عمران خان صاحب اسسټنټ دی، او یا به وایي چې د اشرف غني صاحب اسسټنټ دی. بیا به دغه فکر کوئ. او حقیقت ته چې راشئ که نه، په سهار وخت کې په ساړه کې به خوښ یې، چېرته به خوښ یې، هوټل ته به خوښ وي چې ودرېږه چې په ټایم ورسېږم، چې ډېر زیات لوښي به پراته وي چې لوښي ومینځم، هوټل رستورانټ صفا کړم. زه ته حقیقت وایم، زه په یورپ کې اوسېږم، ما ته پته لګېږي. او د لایف ته درته ناست یم، د دومره زیات فالوورز فینز لرم، کله کله وارې په حقیقت درته خبرې کوم. دا درته وایم چې پښتونه ای پښتونه، پښتونه ای پښتونه، د سپي په شانتې ټغه غږ ورکه کوي دا یو بل پسې. ځانونه مو وشرمول، د نورو قومونو ولا به در باندې لعنت وایي چې آخر دا دښمني صرف ستاسو تر منځ دی، او که نه د تاجکو او د هزاره او د پنجابیانو تر منځ هم شته د دښمني. تاسو خو یو بل ته کنځاګانې شروع کړې دي، تم پښتو کې ورته لګیا او تم پښتو کې ورته لګیا، وینا زه پنجابي ته لګیا، وینا زه پنجابي ته لګیا. چې پنجابي ته لګیا، خدای دې غرق نه کنه، په اردو کې لګیا اوسه کنه، پنجابي ژبه کې لګیا اوسه. پنجابي ستا په پښتو څه پوهېږي، هغه ستا په پښتو څه پوهېږي. پښتو خو د کاڼو ورول دي، پښتو خو داسې ژبه ده چې صرف پښتانه پرې پوهېږي. دومره سخته ژبه ده، دومره سخته ژبه لکه کاڼي چې ورې کاڼي وله که نه، لکه پښتو. نو تاسې پنجابیان په دې خپلې پښتو باندې پوهه وایي، بیا په اردو کې لګیا اوسئ، پنجابي کې لګیا اوسئ، په هندي کې لګیا اوسئ، په دې ژبو کې لګیا اوسئ چې مونږ هم ووایو چې اخوای کا خوار. د پنجابیانو سره ډېر بدترین نفرت، د انډیانو سره ډېر سختترین کس دی. بس پرېږده چې ورته لګیا وي، ما ته خو نه وایي زه پښتون یم، نو تاسو خو پښتنو ته لګیا یې. ماشاءالله دی په نظر شم او درنه لوګی شم په دې غیرت سره، او په دې 5 انچه سکرین کې ډېر ښایسته غیرت ښایي، او په 5 انچه سکرین کې خپل حیثیت ډېر ښه ښایي دنیا ته. او حقیقت کې خو یا ګوشتګان یې، یا د ماښام خاپیرک یې، او یا د سپږو په شانتي اوقات لرئ، او یا واقعي چې روغ جوړ انسان یې، په زوره مو ځان شرمولی. دغو خبرو کې خو یوه خبره خامخا، تاسو چې دومره سپکې وایئ نو موږ به درته ووایو چې تاسو ښه کوئ. تاسو چې دومره نفرتونه خوروئ نو موږ به درته وایو چې تاسو ښه کوئ. موږ به همیشه در باندې لعنت وایو، موږ به کله هم تاسو ته ووایو نه وایو چې تاسو ښه کار کوئ. او په دې لایو ویډیو کې زما ګران ورور خفه دې نه شي، او هغه ورور چې هغه مجاهدو طرف نه، د طالبانو طرف نه ویډیوګانې کوي، د کویټې نه کینی، او مبین صاحب د ما سره یوه لایو ویډیو هم کړې وه. مبین صاحب ته زما دغه پیغام دی
چې مبین صاحب تاسو لایف ته زه ډېر زیات احترام لرم، خو دومره دی وروره هغه پښتو کې وایي چې تیر په هیر، صحیح ده، تیر په هیر په دی چې زمونږ دین او مذهب هم دغه وایي چې تاسو معاف کول کوئ. الله درته وایي چې معاف کول کوئ. څوک چې معافي کوي، څوک چې انسان معاف کوي، په کومې ګناه معاف کوي، وایي د هغه درجه د غازی ده. الله تعالی هغه غازیانو کې حسابوي. نو زه درته وایم وروره چې د لایو ویډیوګانې کوئ نه خدای ته وګورئ، د خپل ملت سره لږه مینه پیدا کړئ. تاسو هغه خبرې خپل ملت ته مه کوئ. تاسو خبرې حکومتونه نه مني او نه حکومت خلک تاسو ته دومره وزګار دي چې دا سیاسي خلک تاسو ویډیوګانو ته کینې او دا تاسو ویډیوګانې وګوري. وروره ستا ویډیو ته چې هر یو لایف ته راځي او هر یو سره په ټلیفون راځي، یقین دې په خدای وشه مبین وروره چې تا ته نه دی خوشحال چې زه مبین صاحب سره په لایو ویډیو کې خبرې کوم او یو اصلي مجاهد سره زه په لایو ویډیو کې خبرې کوم. هغه صرف دې ته خوشحال دی وروره. درته پته نشته چې مونږ پښتانه یو، دا درته پته نشته. ښه درته پته چې مونږ پښتانه یو، بعضې کارونو دپاره د شیطاني عمل کولو دپاره مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. نو هغه صرف دې ته خوشحال وي چې ودرېږه 2000 خلک دا ویډیو ګوري چې زه ورسره په کال راشم چې زما څېره خلک وګوري او چې رای ولې وروره هغه څه قسم ته خبرې کوي او بیا وروره ته څه قسم ته خبرې کوي. مونږ او تاسو مسلمانانو یو بل باندې په کار د لږ لږ اعتراض وکړو. یقین مو وشه دا یو څو وخته مخکې ما ډېرې سختې خبرې په دې ویډیوګانې کې شروع کړې وې. بعضې خلک راته نصیحت وکړلو په مینه محبت سره، وایي سکندر وروره ډېرې ترخې خبرې مه کوه. او خلکو داسې دي چې خلک ډېر زیات در بدر شول. نو یقین مو په خدای وشه او مو خلکو خاطر واقعي چې حقیقت یې راته ویل، ما څه رنګ به راوړي زما ترخې خبرې، نور هم نفرتونه زیاتېږي. نو وروره واپس مې خپله مینه ایمان دی، مینه مې ایمان دی، همدغه مې درته مخامخ کړو. نو دومره درته وایم مبین صاحب لایو ویډیوګانې کوې نو د هغه ځای پښتنو ته هم داسې سلام کوه او د دغه ځای پښتنو ته هم داسې سلام کوه وروره، او داسې وایه چې ملته ای قومه موږ تاسو سره ډېره زیاته مینه لرو او حقیقت ورته بیانوه. هر انسان په دغه سوچ او فکر کې رہے چې دا جمعتونه چې ورانه وایي په دې بازارونو کې دماکې کوئ، دا بې ګناه مسلمانان تاسو مړ کوئ، ټول وایي همدا تاسو وایي. دا حقیقت وایه که نه وروره خلکو ته. لایو ویډیو کې ناستې ورته وایه که نه شکر الحمدلله مسلمانان یو، په مسلمان باندې مو زړه درد کوي. مسلمان چې هر څومره بېلارې شي والله کوي موږ مړ کوی شو. ورته وایه وروره صفا خبرې ورته کوه چې دا تخریب کاري څوک کوي، موږ نه ښه پته تاسو ته دی ماشاءالله داسې هوښیارې خبرې کوي. حقیقت سره ستا د ډېر زیات هوښیاران خلک هم ناست وي، خو سیاسي خلک درته نه وي ناست ستا ویډیو ته. سیاسي خلک ستا ویډیو نه ګوري، په دې نه ګوري چې سیاسي خلک ستا حقیقت ته غوږ نه نیسي. د هغوی لارې جدا دي، هغوی کرپشن کې مصروفه دي. او که ته ورته کوم لالچ ورکوې، د هندوستانیانو فلمونو په شانتې نه وي، ځان یو ډان جوړوي، یو بدماش جوړوي، هغه ته ټلیفون وکړي ورته ووایه چې زه ستا لپاره څه کول غواړم، تا چې هر یو مخالف دی ما ته صرف نوم ښیه زه درته کوتره کوم. نو هغه سړي باندې به ته ښه لګېږي. سیاسي خلکو ته داسې خلک پکار دي، سیاسي خلکو ته داسې خلک بیا پکار دي ستا په رقم ته نه وروره چې ته ورته په انټرنیټ کې کښېنې او غټې دمکیانې ورکوې. ستا هر څه ته مونږ احترام لرو. یقین دی وشه ستا لایف کې ډېر زیات خلک تا ته احترام لري، عزت یې درکړی. دا عزت تاسو ته خدای پاک درکړی. خو زه دومره وایم وروره چې لږ مینې محبت نه هم کار اخلی. صحیح ده، در بدر ملت یو، در بدر قوم یو، شپه او ورځ په همدې نفرتونو کې، شپه ورځ په دې وینو کې لید په لید یو. وروره بې ګناه مرګونه راکې دومره کېږي، تباه او برباد شو، که دې طرف یو که هغې طرف دی. وروره لږ مینې محبت نه کار اخلی. مهرباني کوه چې دا لایو ویډیو دی چې راکوې وروره اول سلام هم په دې ملت اچوه، دویم سلام هم په هغې ملت اچوه، په مینې محبت سره اچوه. صحیح ده وروره، دا ستا مشر ورور او یا د ستا کشر ورور په حیثیت درته دا پیغام مې درکړل. نور الله دې نه کړي چې زه ستاسو خلاف شم. سلامتی درته غواړم او ټولو مسلمانانو ورونو ته. تاسو ته هم دغه وایم چې ورونو تاسو چې کله هم د نفرت خبرې کوئ، نفرت هغه انسان نه کوئ چې چا درته واقعي د کور په انګړ کې قدم ایښی دی، مور ته درته تکلیف رسولی دی، پلار ته درته تکلیف رسولی دی، او خور ته یا ورور ته درته تکلیف رسولی دی. خدای نه وکړه، خو زه فکر نه کوم چې پښتانو کې به دومره ظالمان څوک وي چې یو کور ته به درپسې دننه کېږي او کور کې به تا ته تکلیف در رسوي. داسې خو په تاریخ کې هم پښتانو داسې کارونه نه دي کړي. پښتانه چې هر څومره جاهله شو خو دومره ظالمان نه شو کېدلی، هېڅ کله نه شو کېدلی. دا زما خپل ایمان دی چې زه پښتانه کله هم داسې نشم کولی چې زه په پښتون باندې دغه تهمت ولګوم او ووایم چې واقعي پښتانه دومره ظالمان کېدلی شي، جاهلان کېدلی شو، دغسې جاهلان کېدلی شو چې دغه کنځلې کوو.
دا زمونږ او ستاسو ډېر غټ ناکامي دی او ډېر غټ جاهلتوب دی چې مونږ او تاسو یې کوو. او بیا کنځلې چاته کوو؟ پښتون کنځلې پښتون ته کوي او مغه پښتون بیا غټ غټ دعوې کوي چې لر او بر یو افغان دی، لر او بر یو افغان دی. زه درته دا وایم چې افغان در سره بالکل به در سره ومنم چې تاسو وایئ چې لر او بر یو افغان دی، زه بالکل به در سره ومنم. ستاسو اتفاق کې به زه در سره اتفاق وکړم، خو تاسو ما سره بیا دا خبره هم ومنئ چې لر او بر یو مسلمان هم دی، یو لر او بر یو مسلمان هم دی، او د یو مسلمان د بل مسلمان په منځ کې ورورولي ده، او دا رشته الله راکې اچولی چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی. قدر یې وشي په کار دی، احترام یې وشي په کار دی. د نورو قومونو ولا شپه او ورځ په کاروبارونو کې، د نورو قومونو ولا شپه او ورځ په تعلیمونو کې، د نورو قومونو ولا شپه او ورځ چې ګوره په ترقیو کې، او پښتون قوم ته ګوره که دې خواره که هغې خواره، شپه ورځ در بدر، شپه ورځ در بدر. نه د تعلیم شولو، نه د دین شولو، او نه د دنیا شولو، نه د کار روزګار شولو. هر پښتون د بل سیاستمدار، هر پښتون د بل مالدار انسان غلام جوړ شوی. نن خو چې څومره ګوره غلامي صرف پښتانه کوي. غلامي دې نه درته وایم چې مزدوري. هر پښتون نن سبا مزدور دی، هر پښتون مزدور دی. ډېر کم پښتانه به تاسو ګورئ چې خپل کاروبار به روان کړی، او کوم پښتون چې بیا خپل کاروبار روان کړي، تاسو دې جهالت ته هم بیا وګورئ کنه. دې جهالت ته پښتون سره چې بیا لږه پیسه پیدا شي، پښتون چې لږ سټیټس وچت شي، نو بیا پښتون همدغو پښتنو ته بیا غلامۍ فکر کوي. کوم پښتانه چې څنګ کې اوسېږي، همسایه دي، اطراف کې دي، دغو ته بیا د غلامۍ فکر کوي. دا خو زما نوکران دي، او ځان سره به بیا ټوپکې هم ګرځوي او ټوپک ماران به هم ګرځوي خپلو د پښتنو په علاقو کې. نو دا وګورئ، دا اوس څوک ملامت دی؟ پنجابیانو ته وګورئ، هزاره او تاجکانو ته وګورئ، هغوی دغسې کارونه کوي. هغوی چې ترقي کوي خپل کسان منځ کې راولي، هغوی چې ترقي کوي خپل کسان ځان سره راوچتوي. دلته پنجابیانو مغازو ته ورشئ چې کس ته ضرورت وي خپل پنجابی به ځان سره نیسي، کس ته ضرورت وي خپل پنجابی به ځان سره نیسي. تاجک هزاره چې کس ته ضرورت وي خپل هزاره خپل تاجک به ځان سره نیسي، خپل کاروبار کې به خپل ځان سره اوچتوي. او پښتون ته راشه، پښتون ته الله سلامت لره. صرف دومره درته وایم چې خپل طرف نه به دومره وایم چې مینه مې ایمان دی، او هر مسلمان ته ورور وایم، ټیک ده. او څوک او چا باندې زه بد لګېږم، چا باندې زه بد لګېږم، او خاص کر په پښتانو باندې، تاسو ټولو ته، کوم پښتانه چې په آسټریا کې او په تاسو باندې زه بد لګېږم، رومر شتراسه 4 او بیا ورپسې بی او بیا سلش شپږم نمبر زما د کور د دروازې نمبر ده. صحیح؟ تاسو کوشش وکړئ همدغه نفرت سره زما د کور دروازې پورې راشه چې زه هم درته سلام وکړم چې واقعي چې ډېر نر سړی زما د کور دروازې پورې راورسېدلی که نه. ته د سکرین د 5 انچ والا سړی نه چې په سکرین کې صرف غیرت ښایي. ته ما ومنلی چې ته ډېر زیات غیرتي، بیا به واقعي د سکندر سینا درته مخامخ او بیا هغه ست او هغه مسلط. صحیح ده؟ دا زما د کور اډرس. الله مو سلامت لره، خوشحاله و آباده اوسېږئ. ښه وخت درته غواړم. رب تعالی دې په ټولو قومونو کې، ټولو مسلمانانو قومونو کې مینه، محبت او اتفاق قایم کړي. سلامتی درته غواړم، خوشحاله و آباده اوسېږئ. رب تعالی مو ښه لره. راځم اوس به ستاسو لږ لږ کمنټونو ته غوږ شم، تاسو څه وایئ. صحیح ده ملګرو؟ سعید عادل وروره مننه کوم، خوشحاله اوسېږئ. او نفید خان مننه کوم وروره. سفیر زاده مننه کوم وروره. عنایت الله مننه کوم وروره. صحیح. زبی الله مننه کوم. او بل خان مهرباني وروره. زیارت ګل وروره، زیارت ګل احمدزی وایي چې ګرانه وروره مخکې زه هم درنه خفه وم. ما نه کومو خبرو باندې خفه یم ملګرو، سایر انسانان یو، غلطي کېږي. زړه نه درنه بخښنه غواړم، بیا هم موږ او تاسو مسلمانان یو، پښتانه یو. صحیح ده وروره؟ غلطي به رانه کېږي، خو هغه بهترین انسان به همغه وي وروره چې تا نه بیا د خپلې غلطۍ معافي غواړي. صحیح ده وروره؟ زړه مه خفه کوئ. زما مطلب صرف دغه دی چې دا قومونه په اتفاق شو او د یو بل قدر وکړو.
دې کې زمونږ او ستاسو هرې لارې کامیابي ده، د هرې لارې. مننه کوم. جاوید الوزیری مننه کوم وروره، او امیر زاده او جمیل نور مننه کوم وروره، مراد علي مننه کوم وروره، سلامتی مو غواړم. جان وعلیکم السلام وروره په خیر. ولید خان مننه کوم، او کامل سلیمان مننه کوم وروره، قاسم پاک مننه کوم وروره، سلامتی مو غواړم. هارون بټ وعلیکم السلام درته وایم وروره، سلامتی دې غواړم. او دا نوم دې داسې دی وروره، لیونین که څه شی نوم دې ځان باندې ایښی، مننه کوم وروره، کمنټ نه دی. اف ډي کاکړ او ذبیح الله مننه کوم وروره، ام سکندر مننه کوم وروره، سلامت اوسئ. ماینور مننه کوم وروره، نجیب الله خوشحاله اوسئ وروره. رسول خان تا کمنټ کې څه ویلي تیر شو کمنټ دی. دولت خان ډیره زیاته مننه وروره، سلامت اوسئ او خوشحاله اوسئ. عامر زیب او جاوید الوزیری وروره تاسو کمنټ تعلیم باره کې څه ویلي دي وروره پرایویټ میسج ته راشه، ان شاء الله تعالی هلته به مسله ډسکس کو. او سمیع الله خان مننه کوم وروره، سلامتی درته غواړم. او مننه کوم صدام خان او اعزاز. کمنټونه خو ډېر تیز را روان دي ملګرو، او لایو په ډېره زیاته هغه ونیسي. زما نن او سبا چوټي ده، او هر څوک زما کور ته راځي، زما ایډرس باندې راځي. زه نن او سبا په کور کې یم، خو ټایمینګ ته دومره درته وایم چې سهار 10 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې زه کور کې نشته یم، ځکه چې زه اوس حرکت کوم، غرونو ته ځم. اوس هم ناوخته په ما باندې، زه غرونو طرف ته ځم، نو هلته زما خپل ایکسرسایز سیسټم دی، زه هغه کوم. 4 بجو نه بعد زما کور دروازې ته راتللی شئ. هر یو چې راځئ وروره، زما د کور دروازه درته خلاصه، ان شاء الله تعالی سکندر به درته موجود وي. او سبا به هم همدغسې وي، 10 بجو نه واخله تر 4 بجو پورې زه کور کې نشته یم. عزت مننه کوم، سلامتی درته غواړم. روغ جوړ اوسئ چې هر ځای کې الله مو سلامت لره، خوشحاله و آباده اوسئ. ډېره زیاته مننه، سلامتی درته غواړم. او د پاکستان خلک او د افغانستان خلک، دا دواړه قومونه زما په زړه کې اوسئ، او زړه درته احترام او زړه در سره مینه لرم. الله تعالی دې موږ او تاسو کې اتفاق قایم کړي. بس اتفاق غواړم، نور هېڅ هم نه. اتفاق چې راشي، نور هر یو ښه عمل زموږ او ستاسو ترمنځ راځي. بس صرف اتفاق غواړم چې د دواړو قومونو کې اتفاق راشي. صحیح ده ملګرو؟ دښمن که پیژنئ او دښمن درته معلوم وي چې تاسو وایه چې نه زما دغه دښمن دی او نه زما دغه دښمن دی، نو دا سکرین نه علاوه لږ راووځئ، د دې موبایل سکرین نه لږ راووځئ، او هلته په پاکستان کې او په افغانستان کې یو دیوال دی چې ورته وایي چې تورخم دی. صحیح ده؟ تورخم هر چا ته معلوم دی، هم پاکستانیانو ته معلوم دی او هم افغانیانو ته معلوم دی. نو تاسو که تاسو غواړئ چې خپل دښمن ګورئ او دښمن سره جنګېږئ، دښمن نه بدله اخلئ، که دې طرف یې او که هغې طرف یې، نو په مینې محبت درته وایم چې دا غیرت په هغې دروازې باندې ثابت کړئ، په دې سکرین کې مه ثابتوئ. په دې سکرین کې په دې مه ثابتوئ چې ستاسو خولې نه کنځلې ووځي، او دا کنځل ستاسو دښمن ته نه ووځي، ستاسو د خولې کنځل هغه مور ته ووځي چې الله ورته ویلي دی چې دا مور د خپو لاندې مې جنت یې خیره. صحیح دې کې تاسو سوچا مکمل ګناهګار یې. تاسو د الله هغه احکام خپو سره خپو کړل چې الله وایي چې هرې مور خپو لاندې جنت دی. صحیح. نو تاسو دا غیرت په هغې تورخم دروازې باندې ثابت کړئ. یو قدم د نفرت سره، صرف یو قدم د نفرت سره یا دې خوا واړوئ، یا یو قدم د نفرت سره یا دې خوا واړوئ. زه به وګورم ستاسو انجام بیا هلته. صحیح. په دې چې هلته اجراګان نه دي ولاړ، که دې طرف ولاړ دي هم توریالي ولاړ دي، او که دې طرف ولاړ دي هم شیردله توریالي ولاړ دي. صحیح. زه به ستاسو دا قدم حساب بیا هلته تاسو سره وکړم چې څنګه چل دی، قدم دې واړولو څنګه چل دی، سورګله، توتي ګله، احمد ګله، څه در سره وشول؟ نو بیا به هغه د پنجابیانو په شانتې وایي چې شوپ شوپ بولو، شوپ شوپ، توبه توبه. بیا به داسې وایه، دا د حقیقت خبرې درته کوم، بیا به صرف داسې وایه چې توبه مې وي چې دغه دروازه د خدای پاک په ټول عمر کې بیا په ما ونه کتلی کی. بیا به داسې وایه، دا درته د حقیقت خبرې کوم، دا د سکرین خبرې نه کوم چې دا سکرین درته وایم، دا سکرین نه راووځئ که دښمن پېژنئ. پرې چې تاسو صرف پښتانه د دښمنان شوي و غرق او پرک نشئ، څه در باندې وشوه؟
پښتون ته مور او خور کنځلې کوي. دا ستاسو انسانیت دی؟ دا ستاسو مسلماني ده؟ او بیا وایه هم چې لر او بر یو افغان یو، دا چغې م وایه، او بیا مغه افغان ته مور او خور کنځلې کوي. دا انسانیت دی ستاسو؟ دا الله تعالی به څومره درنه ناراضه کېږي. خبر نه وي چې توبهګار شو، خبر نه وي چې یو دم خپل ځان کې چینجز راولم او وایم چې نن نه بعد توبه. والله چې بد کار کو. نن نه بعد هر مسلمان مې زړه کې اوسېږي. نن نه بعد هر مسلمان سره یوه رشته لرم د ورورولۍ. په دې باندې وطنونه ګټئ، په مینې محبت باندې ځمکه ګټئ، په مینې محبت باندې تاسو د یو قوم پوره قوم باندې راج کولی شئ. هر یو چې مینه محبت غواړي، هر یو چې انسانیت ولري، هر یو چې دروند انسان وي، هغه په هر ځای کې د هغه قدم دروند لګېږي. تاسو نه دا هیر شوي دي؟ ولې زموږ چې څومره ښکلي ښکلي رهبران تېر شوي وو، ټول درانده خلک وو، ټول درانده خلک وو، ډېر عقلمند خلک وو. نن تاریخ پورې په کتابونو کې د هغو دا صفتونه پراته دي چې په کومې ځمکې به یې قدم کېښولو نو ډېر دروند قدم به یې کېښوو. قدم به ډېر زیات دروند لګېدلو. ولې؟ چې د هغه شخصیت دروند وو. هغه خوله د سپي په شانتې نه وه. هغه خوله کې د میندو او د خویندو کنځاګانې نه راتللې، بلکې هغه د خویندو او د میندو عزتونه ساتل. چېرته به چې په کمې خور په کمې مور باندې ظلم وشو، په آس په کېناستلو، ځان به یې ورسولو، تېنه زار وشلو، ورته وبه وی چې مورې زما د مور په شانتې مور مې. هغه به دا ویل، آس نه به ورته راکوش وو، خپل قدمونه به یې ورته مچې کړل. که هغه د هر مسلمان مور به وه، دی به آس نه ورته نه مچې کړل. وایي تا کې خپله مور ګورم، تا کې خپله مور ګورم، ستا دا سر سپین دی، زما مورکۍ په کور کې سپین سرې ناسته دی. داسې درانده خلک وو. پوه شوی؟ چې درته وایم چې کله درانده شئ که نه، نو چې په هر ځای تاسو قدم کېږدئ که نه، ستاسو قدم به ډېر د عزت لګېږي، ډېر به دروند لګېږي ستاسو قدم. او هغه ځای کې بس تاسو ته جاهل وي، منافق وي او روغ جوړ انسان وي، تاسې به درته سلام کوي چې والله چې بهترین انسان یې، والله چې ډېر دروند انسان یې. او بیا داسې وایي. او که نه ټیغه 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 ټیغه. دا ځان شرمول دي. ځان شرمول خو څه کوي چې ستا په دې ټیغه ټیغه باندې ستا ټول قوم ته خلک کنځل کوي، ستا ټول قوم ته. آیا توبهګار کېږو نه؟ توبه نه وباسو، آخر به هم خپل شکست منئ او که نه به منئ چې والله چې بده خوله خوځوم، والله چې ډېر بد کوم. کله به هم د ځان ته شکست ورکوي او که نه د یهود او د نمرود او د فرعون په شانتې بس په تکبر باندې به کلک ولاړ وای. مسلمانان نه یای، زړه کې رحم نه لرئ، تاسې نه لرئ زړه کې رحم. مینه محبت مو بلې مور ته په زړه کې نه راځي، او که نه صرف خپلې مور ته جنت وایه، بلې مور ته تاسو مینه محبت په زړه کې نه راځي. دا یو ښکلې مور دی، سپین سرې دی، او شپه ورځ په مونځ ولاړه دی، په دعاګانو کې ټولو مسلمانانو ته دعا، هره مور ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوي. دا تاسو پوهېږئ که نه؟ او که نه پوهېږئ، یوه ورځ په خپلې مور پسې پاټ شاته وکښېنئ چې کله هغه په دعاو باندې لاس چک کړي، تاسو په هغې خولې کې واورئ خبرې، وایي به چې یا الله عالم اسلام، عالم ټول مسلمانانو ته خیر ورکړي. هغه دغسې دعاګانې کوي. او زوی وګوره، زوی وګوره چې زوی کمې کمې کنځاګانې کوي. ماشاءالله دی. سلامت اوسئ، خوشحاله و آباد اوسئ. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم او ښه ورځ.